د نړیوال ټلویزیون خوږو لیدونکو اوریدونکو، هرکله نن درته د یو نوي مصنوعي زړه خبره کوو. په نړۍ کې لومړی ناروغ د یو بشپړ مصنوعي زړه د پیوند څخه وروسته د روغتون څخه خپل کور ته ولېږل سو. څېړونکو او ډاکټرانو نن د چهارشنبې په ورځ د مارچ د میاشتې په 12 نیټه کال 2025 باندې اعلان وکړ چې د استرالیا په کوینزلینډ کې یو ناروغ ته چې د زړه د دریدو د یوې جډې ستونزې د عملی ژوند د خطر سره مخامخ و، د یو بشپړه مصنوعي زړه د پیوندولو وروسته د روغتون څخه خپل کور ته ولېږل سو. دا د بشپړ مصنوعي زړه پیوند چې یو بېساري کلینیکي بریالیتوب بلل سوی دی، او نوموړي ناروغ ته چې نه غواړي پیژندګلوي په ډاګه سي د مارچ د میاشتې په لومړیو ورځو کې یو بسپنه ورکوونکي زړه د ترلاسه کولو د مخه د 100 ورځو څخه د ډیر وخت لپاره د تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې د یو پیوند کړه سوي بشپړ مصنوعي زړه په مرسته ژوند وکړ. د بایواکور د طبي شرکت لخوا دا اختراع کړه سوي بشپړ مصنوعي زړه د یو روغ اصلي زړه په شان په ټول بدن کې د وینې جریان په تکراري ډول د اوبو د سپو د مقناطیسي ټکنالوژۍ د کارولو په مرسته ترسره کوي. نوموړی مصنوعي زړه چې د ټیټانیم فلز څخه جوړ کړل سوی دی دومره کوچنی دی چې د یو 12 کلن ماشوم په ټټر کې دننه هم ځایدلای سي او شاوخوا 650 ګرامه وزن لري. ډاکټران وایي چې د نوموړي مصنوعي زړه څخه ګټه اخیستونکی ناروغ د خپل ټټر په دننه کې د هغه زړه د موجودیت احساس هم نه کوي. دا مصنوعي زړه د هغې بهرنۍ د چارج وړ بیټرۍ په مرسته خپل فعالیت ترسره کوي چې د ناروغ د سینې د پوستکي د لارې د یو وایر یا مزې په مرسته د زړه سره وصل کیږي. د نوموړي بیټرۍ چارج د 4 ساعتونو دپاره دوام کوي او بیا ناروغ ته خبرداری ورکوي چې د بیټرۍ چارج مخ پر ختمېدلو دی او بیټرۍ باید بیا چارج کړل شي. داسې ګمان کیږي چې په راتلونکي کې به نوموړي بیټرۍ د ناروغ په ټټر کې دننه د مصنوعي زړه سره یو ځای ښودل کیږي او د یو بې سیمه چارجر په مرسته به د ګرځنده لاسي تلیفون د لارې چارج کیدای سي. همدارنګه داسې ګمان هم کیږي چې نوموړی بشپړه مصنوعي زړه به په راتلونکي کې د 10 کلونو دپاره د ناروغ د ټټر دننه خپلې دندې ته په پرلپسې ډول دوام ورکوي. زمونږ هر کال په ټوله نړۍ کې د 23 میلیونو څخه ډیر خلک د زړه د دریدو د ستونزه ګالي، خو د هغوی څخه یوازې 6,000 کسان په بسپنه کې ورکړل سوي زړونه ترلاسه کولی سي. اوس مهال د استرالیا حکومت د بشپړ مصنوعي زړه د پیوند د پروګرام د نورې پراختیا او سوداګریزو کولو دپاره 50 میلیونه ډالر چمتو کړي دي. خوږو لیدونکو، که زما په شان د مصنوعي ځیرکتیا په غږ کې دا لوستل شوی رپورټ مو خوښ شوی وي، نو د خوښۍ او لایک تڼۍ وزورئ او دا رپورټ خوښ کړئ او د نړیوال چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. کور مو ودان او خوشاله اوسئ.